د یو وخت خبره ده چې په نوراباد نومې کلي کې به خلکو په خوشحالۍ ژوند تېراوه. په دې کلي کې بعضې خلک زمیندارانو چې هغوی به خپل فصل کرو او هغه د هغوی دپاره د رزق ذریعه وه، او بعضې خلک پکې داسې وو چې هغوی به په کلي کې ګاډۍ لګولې وې او په هغې کې به یې فروټ خرڅول. په دغې کلي کې یو سړی اوسېدو چې د هغه نوم کامران و او هغه په دغې چوپړۍ کې یوازې ژوند تېراوه. د کامران پلار وفات شوی و. کامران ته یې ورکوټې ځمکه او یو ورکوټی شانتي کور په وصیت کې پرېښی و. د کامران ځمکه د فصل لایق خو نه وه، خو هغه به بیا هم د خپل محنت کوو چې دا د فصل لایق جوړه کړي. اخر کار ورځې تېرېدې، خو کامران ته د خپل ځمکې پته ولګېده چې هغه فصل نه کوي. هغه په خپل کور کې ناست و او یو ورځ دا سوچ وکړو چې زه به څنګه ځان له روزي پیدا کوم. دا ځمکه خو زما خرابه ده، خو د سبا نه به داسې چل وکړم چې ځنګل ته به لاړ شم، هلته به لرګي کټ کوم. په سبا هغه د ځنګل په طرف روان شي او آخر کار ځنګل ته راورسي. په ځنګل کې هغه خپل کار شروع کړي او لرګي چول شروع کړي. آخر کار دی هغه لرګي وچي، خو بیا هغه راغونډوي یو یو چې هغه کلي ته ویسي. دی د هغه ځنګل له هغه لرګي خو راوړي، خو ډېر خوشحاله وي ولې چې په فعل ځل ته د محنت سیله ته میلاویږي. دی هغه لرګي بازار ته ویسي او په مناسب ریټ یې خرڅ کړي. دی هغې ته ډېر خوشحاله وي ولې چې په فعل ځل باندې ده ته د خپل محنت سیله میلاویږي. د وخت سره سره دی ځان په هغه ځنګل کې کور هم جوړ کړي او هلته په خوشحالۍ زندګي تېروي. یو ورځ دی د عادت مطابق ځنګل ته بیا روان شي لرګو کټ کولو لا، خو دی هلته لرګي کوي چې یو پلخېدونکی غونته کې څیز ویني، هغه داسې ښکاري لکه جادو چې وي. آخر کار هغه پلخېدونکی څیز دومره غټ شي چې دی ترې ویرېږي او سیر ته ودرېږي. پس له هغه مخې ته دغه څیز وچوي او له هغې نه یو جادوګر راوځي. انسانه تا ته زه هېڅ نه ویم، خو دلته یو ځناور دی، هغه مړ کا. هغه د مړ په شکل کې دی او ځناورو ته ډېر تکلیف ورکوي. که تا هغه ځناور د دې ځنګل نه لرې کړو نو زه به تاله په بدلي کې ډېر غټ انعام درکړم. صحیح ده جي، زه به پوره خپل کوشش کوم چې هغه ځناور ته دې نه لرې کړم. پس دی د ځان سره دا فیصله وکړي چې ماله به دا ځناور د دې ځنګل نه ختمول پکار وي، او دی په هغه ځنګل کې په دغې ځناور پسې کتل شروع کړي. هغه اصل کې یو غټ مار وي کوم چې دغه ځنګل خالي کوي ورځ ته ورځه. اخر کار دی هغه مار ویني نو ډېر حیرانه شي او د هغه خواته راشي او هغه عمل کول شروع کړي. خو هغه مار له دغې انسانانو نه ډېر یېرېږي نو هغه زر تر زره له دغې ځنګل نه وتښتي. اچانکي هغه جادوګر راشي چې د هغه سره په لاس کې ثبوت وي او هغه په هغې باندې دم ووایي او د هغې نه د له سکې ورکړي او ورته ووایي چې دا به په خپل ځمکې کې نه لیکي نو ستا ځمکه به صحیح شي، بیا به ډېر ښکلی فصل کوي. بیا دې راشي کلي ته هغه سکې نه لیکي او د هغې نه یو ښکلی غونته کې فصل شروع شي. هغه جادوي سکې نو دی چې کله هغه نه لیکي نو هغه زر تر زره راخیږي او زر تر زره غټېږي. په سبا باندې چې کله سهار شوي نو خلک د ده فصل ویني چې هغوی یو ښکلی فصل کړی وي، نو خلک دې ته ډېر اریانه شي. کامران ډېر ښه وي نو د کلي خلکو له هم تخم ورکړي، هغوی ځان له نالوي او د کامران هغه ځمکه چې فصل یې نه کوو او اوس یې فصل شروع کوو نو کامران هغې ته ډېر خوشحاله وي ولې چې هغه د ځمک بدلېدو والی وي. او بیا یو ورځ داسې راشي چې کامران د دغې کلي خان جوړ شي، د هغه ډېر باغونه او ډېر مال جایداد وي، خو هغه بیا هم په سادهګۍ خپل ژوند تېروي. نو زما خوږو بچو د دې کهانۍ نه موږ دا سبق اخلو چې زموږ یوه نیکي زموږ ټول زندګي بدلولی شي، خو چې موږ یې د زړه نه وکړو. نو زما خوږو ملګرو، که زموږ دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو زموږ دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې ډېره مننه.